افغانستان په کابل میدان هوایي کې چې کوم مسؤلین دي لطفا د موږ غږ واورئ. د موږ د اتاق یو ځوان تللی و افغانستان ته، بیرته چې راځي په کابل ایرپورټ په څوم سکین کې په اول سکین کې دغه مرمۍ ورته ایښې ده په بکس کې، ورته ویلي دي چې تا په بکس کې مرمۍ ده، تا موږ مسؤلینو ته نه هغه کوو سپارو، ته موږ ته پیسې راکړه. څومره پیسې دې نه غوښتې؟ 500 یورو موږ ته راکړه. ده ورته ویل چې اوس سړی زه مرمۍ باندې چې وکړم، بیا جرمني ته زه مرمۍ وړم، مرمۍ باندې چې وکړم، خدای خو نه یم ورې، دا خو دا اوس تاسې پر ونو سترګو کې کېښودله، دغسې دې ورته ویل. ښه، موږ د امنیت ته معرفي کوو. دا څوم تاریخ و؟ 2026 د شپږم میاشتې 20 تاریخ څو بجې؟ 2 بجې ماسپښین 2026 کال د شپږمې میاشتې 20 تاریخ یو ورځ 2 بجې 10 بجې پرواز و. کوم ځای ته؟ ترکیې ته 10 بجې چې کوم پرواز شوی ده په دغه تاریخ باندې هغه مسؤلین چې په اول سکین کې ولاړ دي لطفا دغه نه پوښتنه وکړئ، دا راودروئ که رښتیا اسلام یې، رښتیا پښتو یې، رښتیا غیرت یې. د خلکو نه پوښتنه وکړئ تاسو ولې مسافر ځوروئ، ولې مسافر نه پیسې اخلئ، څومره پیسې دې بیا ورکړې؟ 500 روپۍ رانه نه دې پرېږدم، 500 یورو دې ورکړې. هغه هم لاندې کېده چې کیمرې دې ونه ګوري، میز لاندې او که نه امنیت ته دې معرفي کوو، بیا ته تللی نه شو، پاسپورټ درته دې تور لیس کې اچوو، بس خبرې کولې. زما هم زوی مړ شوی، بس زه په دغې کې نه مړ شو، بس نور لانجه راته پېښه نه شي. 500 یورو یې ورنه اخیستې دي، هغه هم تورې میز لاندې پې ایښي دي، هغه نه بعد یې دا مرمۍ ورنه اخیستې ده، بیرته یې په خپل جاغور کې ورکړله. نو زه له تاسو نه هیله کوم چې هر څوک یې په دغه تاریخ باندې په دې منصوبینو کې کوم یو کس چې دغه ورځ باندې درېدلی دا راودروئ، دا پوښتنه ترې وکړئ. دغه نفر ما سره د هر وخت د خبرې ته موجود ده، هر وخت د جواب ویلو ته موجود ده. نو لطفا دغه سړیو نه پوښتنه وکړئ، دغه خلک مه ځوروئ، دغه پښتانه مه ځوروئ. دغه یې نه دغه یې بکس عکس ده، په سر باندې مرمۍ ورته ایښې ده، د عکس هم ده ترې اخیستی ده. ورته ویلي دي چې ته خو قاچاقبر یې، ته خو مرمۍ جرمني ته وړې، نو دی به په مرمۍ باندې چې وکړي، په یوه مرمۍ باندې. نو لطفا مسافر دلته چې راځي ډېر په سختۍ باندې ځي، راځي دلته ډېر کلونه دي تېروي چې اسناد واخلي. نو لطفا خدای قرآن خاطر وکړي دا کارونه مه کوئ.